د هیواد په شمال زون کې د وزلوبې لوبه د دې خاورې د بیلابیلو قومونو ترمنځ د یووالي او وحدت سمبول دی چې په لسګونه چپاندازان د هیواد په شمال زون کې له بیلابیلو ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راغلي دي او د دغه ملي لوبې په رامنځته کولو سره مختلف قومونه سره یو ځای کی. دغه ملي لوبه د منې په اوایلو کې په بلخ ولایت کې پیلیږي او د حمل تر اخره پورې دوام مومي. همدارنګه مسؤلین په یاد ولایت کې کوښښ کوي چې دغه له ویاړ ډکه ملي لوبه د افغانستان د بیلابیلو قومونو ترمنځ د یووالي او وحدت د رامنځته کېدو په موخه وساتي. این امروز روز آخری است که امسال آخر میکنیم دیگه. نمی حاج صاحب یاسین پروسه آخرش همین دگردن گرفت. این امروز که شما میبینین که خرج و مصرفش هم داد و این کپ هم اونجا ماندگی است دیگه. هر کس که آخر گرفت کپ دم میتیم قهرمان میشه. اسپانسری تجاران ملی باعث رشد و تقویت ورزش در ولایت بلخ میشه و تجاران ملی و اسپانسرهای فدراسیون های ما میتونن که وضع ورزش بهبود پیدا کنه و ورزشکارای ما تشویق شود و جوانای ما و تیم های ملی و بین المللی را پیدا کنن. بازی بزکشی یکی از بازی‌های عنعنه‌ای و ملی این سرزمین بوده که نسبت علاقه‌مندان زیاد پیدا کرده و شامل بازی‌های فدراسیون شده و اخیراً به یک بازی خیلی پرهیجان تبدیل شده که اخیراً یکی از تاجرای ملی ما هم یک تیم ساخته و دیگه تاجرای دیگه هم زیادتر علاقه‌مند این بازی هستند و این امکان داره که هر سالی که میگذره شامل سیستم‌های میشن به شکل عنعنه‌ای به شکل رسمی داخل بشه. امکان داره سال‌های بعدی و در کشورهای دیگه هم اینا بتونن مسابقه بتن. د یادونې ده چې د وزلوبې دغه ملي لوبه په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو ځانګړی ځای پیدا کړی او دغه ملي لوبه په زرګونه مینوال لري.